الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تلاوة القرآن أتم أدب داده شكلهم منغا تلاوة ابتداكو وفشروكي الله رب العزت وفنا کراشو د شیطان رجیم د وسوسونه او د استعاذه هغه الفاظ وایو کوم چې مونږ یاد کړی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه په پناه کې راځم د الله چې د شیطان رټلی شوي نه، د شیطان مردود نه، داغه د شر نه د الله په پناه کې راځم. چې کله مونږه دا الفاظ وایو، شیطان د انسان ازلی دشمن دی او د د فائدې هر یو کار په هغې کې د فساد راوستو کوشش کوي. او تلاوت القرآن د انسان لوی خیر دی، لوی فائده ده. نو د دې کې هم دی د فساد راوستو کوشش کوي. چې کله مونږه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو، د الله رب العزت په حفاظت کې راشو د شیطان د وسوسو نه. په دې کې دا طریقې زده کوو مونږه چې کله مونږه تلاوت شروع کوو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دواړه وایو. چې کله د تلاوت په منځ کې چېرته نوې صورت شروع کیږي، نو په هغې وخت کې مونږه صرف بسم الله الرحمن الرحیم وایو. او که چېرته مونږه تلاوت کوو او په درمیان کې مونږه څه ټایم کې تلاوت پرېښودو، څه کار کې مشغول شو او بیا دوباره رالو تلاوت ته، نو صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو، نو دغه پوره ده. الله دې موږ له عمل کولو توفیق